مازه بچې جی داجی درالما چېرته یې دې خوا راشه کمره کې هم درالما بچیا ستا د سبق ټیم دی او ځان سبق له ورسوه چې په سبق کې تکړه شي ښه بیا ځمه شابه زر سپاره راوله او زر راځه Ding 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 HRC سکیله کم مازه سبق لازم تاسو نه ځئ دته وګوره دته وګوره راځه دا د سبق ټیم دی یخ یو واګانې او مړه راځه یخ سوری راځه هیله کا ستاسو چې اوس پلار خبر شي نه مړه مونږ چې راوځو زمونږ نه پلار څه خبرېږي راځه د ونې یخ ته یخ سوري ته ناست یو راځه زه درنه لاړم یاره تاسو زه ورځه بس بچې په کور کې سودا مودام ختمه شو و بازار ته سودا له تللی ومه سودا مې دا راوړله وخت ستاسو د ګرځېدو دی تاسو ما ته ول نه وي راکئ تاسو مال دا بوځئ یا الله پاکه داسې نیک عمله اولاد هر چا له ورکړي چې د خپل مور او پلار ډېر ډېر خدمت وکړي پاکله څومره ګرمي ده چې زما هغه لوفران بچي به چېرته ګرځي خو زه دا ګیا به ویسم دا خو تاجي دی تاجي څه کوې بچو تاسو چېرته تللی وئ ما او تاسو ته پرون هم ویل نن مې هم درته وي چې غواله ګیا راوړی ما خوشي تشي ګرځئ او ما پسې نه راځئ تا ځان له کار کتلی دی زمونږ فاینل ناوخته دی مونږ لړو فاینل له زه خپل کار خدایه پاک زما په دې بچو باندې رحم وکړي او داسې بچي چېرته هم چاله مه ورکوي دې ظالمان ته ګوره چې خپل وخت یې ضایع کړو ورځم چې لږ نصیحت ورته وکړم چې الله پکې چېرته خپلې نیغې لارې ته روانه هلکه ظالمان تاسو څه کوئ خپل ټیم هم ضایع کړو سبا له مرګ وځئ تاسو به الله پاک له څه جواب ورکوئ بس یاره تا خو زمونږ دا زړه را یخ کړو او نن نه بعد به موږ ستا سره مدرسې ته ځو او انشاءالله سبق له به ځو ښه راځئ چې ځو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا مونږ په نیغه لار راواړولو څه کوې لکه راځه کرکټ له مزه د مانځه ټایم دی السلام علیکم ملګرو تاسو زموږ ویډیو وکتل چې زموږ د ویډیو څه غرض او څه مقصد دی زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې د خپلو ماشومانو د سکول له تعلیم سره سره د مدرسې تعلیم او درس ورکو زموږ د ویډیو دا غرض دی مونږ خپل ماشومان سبق له لیږو نو مونږ له دا پکار دی چې مونږ د هغو تپوس وکړو چې دا چېرته ځي او چېرته کینی مونږ له دا پکار دی چې خپلو مشرانو عزت وکړو ماماګانو زموږ د ویډیو خوښ شوي لایک کوي کمنټس کوي